آیا غواړئ چې خپل دوستان د هغوی د حرکاتو له مخې وپېژنئ؟ اول، کله چې یو څوک خپله سترګه د شهادت په ګوته سولوي، د چل او دوکې ښکارندوی وي. دوم، کله چې څوک د سترګو تماس پرې کوي او اخوا دېخوا ګوري، دا غیر ارادي حرکت د ځینو مسایلو افشا ښیي چې کس لګیا دی او درواغ وایي. دریم، د سترګو اړول، دا د درواغو ګناه او چل نښې دي. څلورم، سترګې پورته لور ته اړول، دا د غضب او قهر نښه ده. پنځم، شاوخوا ته لنډ نظر اچول، دا ډول کاته د ناز او خجالت نښې دي. شپږم، تکراري کاته، څوک چې یو ځل د سترګو تماس ونیسي او بیا یې پرې کړي او بیا یې سترګو ته وګوري، دا د دې نښې دي چې تاسو سره لاړې راشنا شي. اووم، ښکته او پورته کاته، کله چې کوم نارینه کومې مېرمنې ته سر نه تر پښو پورې ګوري، دا په دې معنی چې فزیکي وجود سره یې مینه لري. نهم، سترګک یو رمز دی د هغه چا چې سترګه وهي او هغه ته چې سترګه وهل شوې وي.